أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء شپیتم نمبر آیات تے. مخکی آیاتونو کی اللہ رب العالمین ترغیب ورک قرآن و سنت تا اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری ته ترغیب ورکړی شو. نو د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین زجر ورکوي هغه خلکو ته چې هغوی د دې حکم خلاف کوي، قرآن او سنت ته په خپلو منازعو او جګړو کې فیصله نه وړي، الله او رسول الله طاعت نه کوي، هغه خلکو ته به الله رب العالمین زجر او زورونه ورکوي. او اصلا د دې آیاتونو لپاره مفسرینو دا واقعه ذکر کړي چې د یو منافق او د یهودي لانجه راغله خپلو منځونو کې. د یهودي ویلي چې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې فیصله کوو، ځکه هغه پوهېدو چې د رشوت نه اخلي، حقه فیصله کوي. او د منافق ویلي چې په کعب بن اشرف یهودي باندې فیصله کوو. خو بالاخره راغله او په نبي صلی الله علیه وسلم باندې فیصله وکړه. په دې باندې د منافق تسلی ونه شوله، د هغه نه وروسته لاړل ویل ابوبکر باندې فیصله کوو رضی الله عنه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فیصله وکړله، په هغه باندې هم تسلی ونه شوله، ویلی چې زه عمر رضی الله عنه باندې فیصله کوو. عمر رضی الله عنه ته چې کله لاړل نو یهودي ورته ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه فیصله کړې ده، د هغې باوجود تا ته راغی دا منافقه. نو هغه لاړل او تورې راواخیستله او د دې څټې ووهه چې د هغې نه وروسته زما فیصله دا ده، ځکه چې د نبي صلی الله علیه وسلم فیصلې نه کوم انسان مخ ګرځوي نو د هغه دپاره بیا فیصله دا ده، دا مرتد دی او د ده وژل پکار دی. نو کله چې هغه ووژلی شو بیا دې منافق وارثان راغله او دیت یې غوښتلو او دا بهانې کولې چې زموږ مقصد دا نه و، زموږ مقصد جوړښت او اصلاح کولو او دا هغه خبرې کولې. نو دې واقعې ته به الله رب العالمین اشاره کړي. او اصلي مقصد دا دی چې زجر هغه انسانانو ته ورکوي چې هغوی د قرآن او د سنت نه مخ ګرځوي او د هغه نه په غیر څیزونو باندې فیصله کوي. الم تر الی الذین آیت نه ویني هغه کسانو ته یزعمون چې ګمان کوي انهم چې یقینا دوی آمنو ایمان راوړی دی بما په هغه څه باندې انزله چې نازل کړی شوي دی الیک تا ته. دوی ګمان کوي او زعم کوي، دعوه کوي چې موږ په قرآن باندې ایمان راوړی دی. وما او په هغه کتابونو باندې انزله چې نازل کړی شوي دي من قبلک مخکې ستا نه مخکې کتابونو باندې د ایمان راوړلو دعوه هم کوي، خو سره د دې ایمان نه هم رالګېږي او طاغوت ته فیصله وړي، ځکه دا طاغوت دا د ایمان ضد شی دی. په غیر الله باندې فیصله کول دا د ایمان ضد شی دی، دا کفر دی. یریدون غواړي دوی ان یتحاکمو چې فیصلې ویسي للطاغوت طاغوت ته. حال دا دی چې تحاکم للطاغوت دا کفر دی. دا مسله مخکې بیان کړله مختصره. قرآن او سنت نه اخوا د انسانانو په جوړو شوو قوانینو باندې فیصلې کول، هغې ته خپلې لانجې وړل، خپلې فیصلې وړل، د تواغیتو او د کفري ملکونو قضاګانو ته او د هغې قاضیانو ته فیصلې وړل، ملکانو او داسې نرخونو او رواجونو باندې فیصلې کول دا یاد لرئ ګوره دا کفر دی. دلته الله رب العالمین فرمایي یزعمون انهم آمنو، دوی ګمان کوي هسې زعم کوي چې موږ ایمان نه وړی، خو ایمان یې صحیح ایمان نه دی. نو یریدون دوی غواړي ان یتحاکمو چې فیصلې ویسي للطاغوت طاغوت ته وقد امروا یقینا حکم کړی شوی دی ان یکفرو چې دوی د کفر وکړي به په هغې سره. په طاغوت باندې د کفر کولو امر دوی ته شوی دی، ولیکن دوی رالګېږي هغې ته فیصلې وړي او په هغه باندې ایمان راوړي. ویرید الشیطان غواړي شیطان ان یضلهم چې ګمراه کړي دوی ضلالا بعیدا، په ګمراهۍ لرې سره.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. ایت کریمه کې الله رب العالمین زجر و زورونه ورکوي منافقانو ته چې منافق انسان هغه دی چې هغوی د الله او د رسول الله فیصلو سره نفرت وي، د هغې نه مخ ګرځوي دوی. وإذا قیل لهم، او کله چې وویلی شي لهم دوی ته، تعالوا راشئ إلى ما أنزل الله، إلى ما هغه څه ته انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی، وإلى الرسول، او رسول صلی الله علیه وسلم ته راشئ، قرآن و سنت تراشی، الله و رسول الله تراشی. رأیت المنافقین، نوینی بت منافقان یسدونا چی اوڑی عن کستان سدودن پاوڑی دلو سرام. منافق سڑے و دا اللہ دا کتاب او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلونا اوڑی، داغین با مخکرزی و اعراض بتنا کی. فکیف اذا اصابتهم، فکیف نسرنگ بوی حال اذا اصابتهم کلچ ورسیگی دوی تا مصیبت لکه سرنگ چی دا منافق قتل کڑے شو او وجلے شو، بما قدمت ایدیهم، بما قدمت پا وجد آغا عملونو قدمت چی مخکلی گلی دی ایدیهم لا سنود دوی دی بد اعمال کریوی دا قرآن و دا سنت دا فیصلون مخکر زولیوی. ثم جاؤوک بیاراشدوی تا تا یحلفون باللہ، یحلفون قسمنا کی باللہ پا اللہ بین قسمنا کی، ان اردنا چی منگ ارادا ندا کری اللہ احسانا مگردنی کی، و توفیقا نو دا جوڑخا زمونگ دا ارادا نو چی دا رسول اللہ دا حکمنا مخو گرزو، زمونگ دا نیکی او دارنگ دا جوڑخا و دا اتحاد و دا اتفاق ارادا و دا منافقان و ظاہری دا خبری وی و دا بحانی بے کی. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم، دیتی کریمہ کی اللہ رب العالمین دو دیو اس پا دی قسمون مایارت کی چی دا دروغ وی، اللہ رب العالمین دو دیو پزرون مایار دیر خپوئی دے. اولئک الذین داغ خلق دی یعلم اللہ چی پویا دے اللہ تعالی ما پا حغت فی قلوبهم چی پزرون دو دیو کی دی، دو دیو زرون کی چی کم نفاق دے و کم دروغ دی اغوان اللہ رب العالمین پویا دے. فاعرض، نو مخوار عنهم ددوینا، وعزهم او وعز کو دویتا، وقل اوایا لهم دویتا فی انفسهم پبارد زانون ددوی کی قولا بلیغ وینا اثرناکا. مقصد دا چی وعز و نصیحت زجر و زورنا و تخویف دا دویتا ورکوا و اثرناکا وینا دویتا کوا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، دیتی کریمہ کی اللہ رب العالمین ترغیب ورکی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاعت تا. وما ارسلنا ومون دے لے گلے من رسول ہیس رسول الا مگر لیطاع باذن اللہ، لیطاع دید پارا چی تابداری اکڑیش باذن اللہ حکم دا اللہ تعالی، اللہ پا حکم داغ تابداری وشی. ولو انہم او کچیر تدوی از ظلمو کله چې ظلم وکړلو انفسهم په ځانونو خپلو باندې جاءوکا راغلی وی تا ته فاستغفروا الله او بخنه غوښتی وی د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښتی وی دوی لره الرسول رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر ورته بخنه غوښتی وی لوجدوا الله نو خامخا موندلی به وی دوی الله تعالی توابا توبه قبلونکې رحیما رحم کوونکې. کله چې فیصلې نه اعراض وکړلو هغه وخت راغلی وی الله نه یې بخنه غوښتی وی او د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت کې دوی کوتاهي کړې وه، د نبی صلی الله علیه وسلم نه یې بخنه غوښتی وی یا یې دعا د هغه نه طلب کړی وی، نو الله رب العالمین به دوی ته بخنه کړی وی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، دیتی کریمه کې الله رب العالمین ترغیب ورکي اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم ته او په ناشنا طریقه باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم فیصله د ایمان پورې موقوف کړی دی، تر څو پورې چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې انسان فیصله ونه کړي، دغه قانون، دغه سنت، دغه کتاب دا فیصله کوونکی ونه ګرځي، تر هغه پورې یو انسان مؤمن کېدلی نشي. دا ډېر ناشنا آیت کریمه دی. فلا پس داسې نه ده وربک قسم دی پر رب ستا لا یؤمنون مؤمنان نشي کېدی دوی حتی تر دې پورې یحکموک چې فیصله کوونکی جوړ کړي تا لره فیما په هغه څه کې شجر بینهم چې اختلاف راغلی دی بینهم په مابین د دوی کې،
دوی په مابین کې چې کومه مسله کې اختلاف راشي او تا فیصله کوونکی ونه ګرځي تر هغه پورې دوی مؤمنان کېدلی نشي. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. دا خلاصه کې بلکې په زړه کې هم بیا خفګان نه محسوسوي، زړه کې به خفګان بیا د دې فیصلې نه راولي. ثم لا يجدوا بیا به نه مومي فی انفسهم په خپلو زړونو کې حرجا خفګان مما د هغه فیصلې نه قضیت چې تا کړې وي، کومه فیصله چې تا کړې وي د هغه نه به په زړه کې خفګان هم نه راولي. ويسلموا او غاړه بږدي تسلیما په غاړه کې ښودلو سره پوره تابعدار به وي او پوره به تسلیم وي او غاړه بږدي. د آیت کریم هم دلیل شو په دې باندې چې فیصله کوونکې څیز به قرآن او سنت وي، الله او رسول الله به د دې نه اخوا فیصلې وړل نورو قوانینو ته، نرخونو او رواجونو ته دا کفر دی او هغه انسان هیڅکله مسلمان نشي کېدلی چې نورو څیزونو باندې فیصلې کوي. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. دې کریمه کې الله رب العالمین زجر ورکوي منافقینو ته، هغه خلکو ته چې هغوی د طاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخ ګرځوي او وروسته به ترغیب طاعت ته ورکوي او د هغه ناشنا فایدې به ذکر کړي. ولو أنا كتبنا، ولو أنا او کچېرې مونږ کتبنا فرض کړی وی علیهم په دوی باندې، په طاعت د رسول الله کې مو فرض کړی وی په دوی باندې ان اقتلوا چې ووژنئ انفسکم ځانونه خپله، لکه څنګه چې د بني اسرائیلو دا توبه وه. او اخرجوا او ووځئ من دیارکم د کورونو خپلو نه، دا طاعت دپاره شرط وی. ما فعلوه الا قلیل منهم، ما فعلوه نه به وکړی دا کار الا قلیل مگر لږو کسانو منهم د دوی نه، لږو خلکو به دا طاعت کړی وی او د اکثرو خلکو دا وس به بیا نه وه. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، دا هم ترغیب دی او فائدہ د طاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کی. ولو انهم فعلوا، ولو انهم او کچیری دوی فعلوا کړی وی ما هغه کار یوعظون چې واز کېدی شي دوی ته به پاغې سره، لکان خامخا به خیرا غوره لهم دوی لرا واشد تثبیتا او ډیر سخت تثبیتا په مضبوطولو کې، د ایمان لره په مضبوطولو کې دا کار ډیر غوره وی او ښه به وی. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وإذا نو دغه وخت کې لآتيناهم خامخا ورکړی به یې موږ دوی ته من لدنا د خپل طرفنا اجرا عظیما اجر لوی، ثواب لوی به موږ ورکړی وی. ولهدیناهم او خامخا هدایت به کړی وی موږ دوی ته صراطا مستقیما، د لارې نیغې، د نیغې لارې هدایت به موږ دوی ته کړی وی. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. د آیت کریمه کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي طاعت د الله او د رسول الله ته. ومن يطع الله او چا چې تابعداري وکړه د الله والرسول او د رسول صلی الله علیه وسلم فأولئک پس دغه خلق به مع الذین دا کسانو سره وي انعم الله چې انعام کړی دی الله تعالی علیهم په هغوی باندې. هغه څوک دي؟ من النبیین د پیغمبرانو نه، والصدیقین او د رښتینو نه، والشهداء او د شهداو نه، والصالحین او د نیکانو خلکو نه. کوم خلک چې د الله او د رسول الله تابعداري کوي نو د انبیا علیهم السلام، صدیقین، شهدا او صالحینو سره به راپاسېږي. وحسن اولئک رفیقا، وحسن او ډېر ښه دي اولئک دغه خلک رفیقا په اعتبار د ملګرتیا، د ملګرتیا په لحاظ باندې دا اوچت خلق دی. ذالک الفضل دا فضل دی من الله دا الله دا طرفنا. وکفا بالله علیما، وکفا پورا دی بالله اللہ تعالی علیما پوها ذات، اللہ رب العالمین پارسمائے پوها ذات دی. یا ایوها الذین آمنوا خذوا حذرکم. دیتی کریمه کی وس اللہ رب العالمین دویم سیاسی قانون ذکر کی او حاصل دا دی چې د جهاد او د قتال لپاره تیاری وکړي، هغې دپاره ووځئ، د هغه دپاره اسباب برابر کړي، سامان د بچاو خپل دا واخلئ. یا ایها الذین آمنوا، یا کسانو چې ایمان هم راوړی، خذو ونیسئ حذرکم سامان د بچاو خپل، سامان د بچاو، اسباب، اسلحه، امنیتی تدابیر، دا ټول په دې کې داخل دي. نو مجاهد شخصیت، مسلمان شخصیت به
هغه به داسې تیاری د کفارو مقابل کې کوي چې هم اسباب برابر کی هم امنیتی تدابیر دا ونیسي. فانفروا پس ووځئ ثبات ډلې ډلې او انفروا یا ووځئ جمیعا ټول په یو ځای. فانفروا ثبات ډلې ډلې ووځئ هغه وخت چې کله جهاد فرض کفایي وي ډلې ډلې ووځئ جماعتونه او انفروا جمیعا یا ټول ووځئ په یو ځای کله چې جهاد او قتال فرض عین وي. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ دایت کریمه کې وصلی الله رب العالمین زجر و تخویف و زورنا منافقانو ته ورکي ځکه چې دا منافقان د دې سیاسی قانون او د دې حکم د الله رب العالمین مخالفین دي او په دې حکم د الله رب العالمین باندې دوی عمل نه کوي بلکې د دې مخالفین دي. وَإِنَّ مِنْكُمْ یقینا بعض استاسنا لمن خامخا هغه دی لیبطئن چې وروسته کېږي هغوی د الله رب العالمین د حکم نه د قتال او د جهاد نه وروسته کېږي. فإن أصابتكم مصیبه فإن أصابتكم نو که ورسېږي تاسو ته مصیبتون څه مصیبت درته ورسېږي قال دی وی قد انعم الله یقینا انعام کړی و الله تعالی علی په ما باندې اذ لم اکن کله چې نوم زه معهم د دوی سره شهیدا حاضرا دا د الله رب العالمین یو احسان دی په ما باندې او انعام یې کړی چې دوی سره حاضر نه ممکن دا مصیبت په ما ته هم رسېدلی وی. ولئن اصابکم او که ورسېږي تاسو ته فضل من الله د طرفه د الله نه غنیمتونه فتح درته میلاو شي لیقولن کأن لم تکن بینکم وبینه موده دا جمله معترضه ده او رد کې الله رب العالمین د دوی په خبرو باندې چې ګوره دوی هلته دوستانې دعوه کوي د ایمان دعوه کوي او بیا داسې خبرې کوي گویا کې د ستاسې او د دوی ترمنځ بیخي سره دوستانه نشته دی داسې خبرې کوي. لیقولن خامخا وایي دی کأن لم تکن گویا کې نه وه بینکم په مابین ستاسې کې و بینه او په مابین د ده کې مودتون دوستانه داسې خبرې کوي چې گویا کې ته به وایې چې دوی او د ستاسې ترمنځ د دوی هېڅ دوستانه نشته دی. حال دا دی چې دوی خو دعوه د ایمان کوي دعوه د دوستانې کوي. نو که چېرته تاسې ته څه فضل ورسېږي نو بیا څه وایي دوی یا لیتنی های ارمان دی کنتو چې زه ویم معهم د دوی سره فافوز نو کامیاب شوی به وی فوزا عظیمه په کامیابۍ لوی سره که دوی سره وی نو زه به اوس کامیاب شوی وی. معنا دا ده چې که زه دوی سره وی نو موږ ته به هم غنیمتونه رسېدلی وی او کامیاب شوی به وی. منافق سړي بس ټوله توجه په دنیا باندې وي. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة دایت کریمه کې اوس دریم سیاسی قانون الله رب العالمین ذکر کی او قانون د قتال او جهاد فی سبیل الله دی. مخکې اسباب تیارول نو اوس قتال او جهاد کول د دښمن په مقابله کې او ځان کې اخلاص پیدا کول د جهاد او د قتال مقصد خپل دا ګرځول چې د الله رب العالمین کلمه پورته شي د الله رب العالمین دین پورته شي. دا باید سړی د خپل قتال او د جهاد مقصد وګرځي. فلیقاتل نو جنگ دیو کی فی سبیل الله پلار د الله کې الذین هغه کسان یشرون الحیاة الدنیا یشرون چې خرڅوي الحیاة الدنیا ژوند دنیوي بالآخرت په آخرت باندې. معنا دا ده چې د خپل دنیوي ژوند قرباني کوي آخرت دپاره. ومن یقاتل او چا چې جنګ وکړلو فی سبیل الله پلار د الله کې فیقتل پس ووژلی شو او یغلب یا غالب شو فسوف نؤتیه اجرا عظیما فسوف نؤتیه نظر دی چې وربکو مونږ هغه ته اجرا عظیما اجر لوی اجر او ثواب به هغه ته مونږ ورکو. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال دایت کریمه کې الله رب العالمین ترغیب ورکړي قتال او جهاد ته او علتونه د قتال او د جهاد ذکر کړي چې هغه د ضعیفانو دفاع کول دي که هغه نارینه دي که زنانه دي او دارنګه ماشومان دي او داسې نور. وما لکم او څه عذر دی ستاسې دپاره لا تقاتلون چې جنګ نه کوئ فی سبیل الله په لاره د الله کې والمستضعفین او دپاره د خلاصولو د کمزورو من الرجال د نارینهونه والنساء او زنانونه والولدان او د ماشومانونه الذین هغه کسان یقولون چې وی ربنا ای رب زمونږه
اخرجنا وباسي منغ من هذه القرية الظالم اهلها من هذه القرية دي كلنا الظالم اهلها چه ظالمان دي وسیدون كده دي كلنا منغو باسا و دي كلنا دا وطلو يولار رات برابرکا وجعل لنا وغرس وزمونگ دا پارا من لدن که دخبل طرفنا وليا دوست بچکون که او دوست زمونگ دا پارا وغرزوا وجعل لنا وغرس وزمونگ دا پارا من لدن که دخبل طرفنا نصيرا مددگارا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله دیتی کریمه کم اللہ رب العالمین ترغیب ورکی قتال او جهاد فی سبیل اللہ تا الذين کسان آمنوا چی ایمان راوڑے یقاتلون جنگ کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی مومنان بدا اللہ دا کلمی او دا غد دین دا پرتوالی دا پارا جنگ و قتال کی والذین او کسان کفرو چی کفری کڑے یقاتلون جنگ کی فی سبیل الطاغوت پلار دا شیطان کی دا کافر او دا مشرک قتال او جنگ اغا دا شیطان پلار کی وی دا غیر اللہ دا نظام حاکم اولو دا پارا دا غیر اللہ دا عبادت و دا بندگی پا دفاع کی اغوی خپل جنگ و قتال کی فقاتلون جنگو کی اولیاء الشیطان دا ملگرو دا شیطان سرا ان کید الشیطان کان ضعیفا ان کید الشیطان یقینا مکر دا شیطان کان ضعیفا دے کمزورے دا کفارو دا غی دا ملگرو شیطانانو مکرونا دا اللہ رب العالمین دا تدویر او دا غد مکر پا مقابل کی کمزوری دی هم دا وجه دا چه کفار قسم دسیسی دا مسلمانانو او دا مجاہدینو مقابل کی جوڑی خو لیکن اگر طولی کمزوری دی و اللہ رب العالمین دا خپل مومنو بندگانو سرا مدد و امداد کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك